جنت جنت وطن غواړو یې د درستې نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لأصحابه تمنوا فقال أحد أتمني أن يكون ملء هذا البيت دراهم فأنفقها في سبيل الله فقال تمنوا قال آخر أتمني أن يكون ملء هذا البيت ذهبا فأنفقها في سبيل الله قال تمنوا قال آخر أتمني أن يكون ملء هذا البيت جوهرا أو نحوه فأنفقه في سبيل الله فقال عمر تمنوا فقالوا ما تمنينا بعد هذا قال عمر لكني أتمني أن يكون ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان فأستعملهم في طاعة الله رواه البخاري في التاريخ الأوسط صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ترار صدمخ د امارت اسلامي ډیرو محترمو قدرمنو مسؤولینو او د دې جامعې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه محترم رئیس صاحب او نورو محترم علماء کرامو او حاضرینو او د رسنیو کارمندانو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په لومړي سر کې خپلو ټولو هغو طالب علمانو ته چې خواري او محنتونه یې ایستلي دي د علم په سختیو یې صبر کړی دی تر دې چې یو خاص فن کې تخصص او تبحر ترلاسه کړی دی ډېره ډېره مبارکي وایم. خدای تعالی دې لموږ سره ټولو ته نافع او باعمل علم ورنصیب کړي او رب ذوالجلال مو دې د ټول اسلامي امت په ځانګړې توګه د دې مظلوم او بیچاره ولس لپاره د خدمت مصدر وګرځوي. له موقع څخه په استفاده غواړم د خپلو فضلاو سره یو څه د زړه خواله وکړم. له الله جل جلاله څخه غواړم چې دا خبرې زموږ ټولو لپاره د نفع او ګټې وړ وګرځوي. قدرمنو فاضلانو، دا نظام موږ او تاسې ته د زرګونو بلکې میلیونونو شهیدانو ارمان راپاتې دی. مجاهدینو ځانونو پسې بمونه وتړل، د بدن خواږه غړي یې له لاسه ورکړل، په زندانونو کې شکنجه سول، وځورول سول، سختي یې تېرې کړلې او بالاخره شهیدان سول یوازې د یوه هدف لپاره چې هغه په دې مځکه کې اسلامي نظام حاکم شي.
شهیدان په خپله کړې سودا کې کامیاب شول. امانت یې موږ تاسې ته راپاته سو. اوس موږ ستاسې وار دی چې له ارمانونو سره یې څومره وفا کوو. امانت څومره تحمل کولی سو. ما د قرآن کریم آیت تلاوت کړ. الله سبحانه وتعالی د اصحابو رضی الله تعالی عنهم یو مثال وړاندې کوي چې د یو کمزوري تیغ په څیر راوټوکېدل. له هرې خوا څخه د دشمنانو هڅې وې چې له منځه یې یوسي. د مکې مشرکان، د مدینې منافقان، مکار یهودان او نورو دشمنانو هیچا ورته د دسیسو په جوړولو کې سرپه ونه کړه، خو د کلمت الله د اعلا په خاطر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحابو رضی الله تعالی عنهم سره مسلسلې هڅې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې قرباني او فداکاري وې چې یو وخت دغه تنکی تیغ په خپله سټه نیغ ودرېد، په خپله تنه او سټه نیغ ودرېد چې کفار یې له استحکام او قوت څخه ځورېدل او په ځانونو یې خولې لګولې. زه باوري یم دغه د اسلامي امارت نهال چې میلیونونو شهیدانو په وینو خړوبه سوی او راټوکېدلی، که موږ تاسې د خپلو شهیدانو له ارمانونو سره په وفا کولو شپه او ورځ کار وکړو، ځانونه ستړي کړو، د خپل وجود خولې ورکړو، انشاءالله یو وخت به داسې راځي چې دا نظام به مستحکم او مضبوط وي. په علمي، سیاسي، دفاعي، اقتصادي، صحي او ټولو برخو کې به پر ځان بسیا او متکی وي. دشمنان یې لکه اوس چې ځورېږي، له دې به ډېر ځورېږي، خو هیڅ به کولی نسي. نظام به غښتلی او قوي وي. قدرمنو حاضرینو، نظام رجالو ته ضرورت لري، د کار رجالو ته، تخصص لرونکو رجالو ته، همت لرونکو رجالو ته، داسې رجالو ته چې په نظام یې زړه وخوځېږي او په کار کې پوهه او تخصص ولري. ما په پیل کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو حدیث ولوست چې یو ځل یې خپلو ملګرو ته وویل څه هیله لرئ؟ یو تن وویل زه هیله لرم چې کاشکې دا کور له درهمو ډک وای او ما د الله تعالی په لار کې نفقه کړې وای. بیا یې وویل هیله مو ښکاره کړي. بل تن وویل هیله مې دا ده چې دا کور له سرو زرو ډک وای او ما د الله تعالی په لار کې نفقه کړې وای. بیا یې وویل تمناوې مو ښکاره کړي. بل وویل زما هیله دا ده چې دا کور له جواهرو او دې ته ورته قیمتي ډبرو څخه ډک وای او ما د الله تعالی جل جلاله په لار کې نفقه کړې وای. عمر رضی الله تعالی عنه بیا وویل هیلې وکړي. هغوی وویل له دې ورهاخوا موږ نورې هیلې نه لرو. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل خو زما هیله بیا دا ده چې دا کور د ابو عبیده بن الجراح، معاذ بن جبل او حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنهم په څیر سړیو څخه ډک وای او ما د الله تعالی په طاعت کې په خدمت اچولی وای. په ځینې روایاتو کې راځي چې ما د الله تعالی دین پرې لوړ کړی وای. داسې خلک ورڅخه دا کور ډک وای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل زما دا تمنا ده. که غور وکړو امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه درهم نه غواړي، دنانیر نه غواړي، سره نه غواړي، سپین نه غواړي، قیمتي ډبرې او جواهر نه غواړي، بلکې هیله یوازې دا ده چې کاشکې ابو عبیده بن الجراح، معاذ بن جبل، سالم چې د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه مولا و، د دوی په څیر ډېر رجال او د کار خلک را سره وای چې ما د کلمت الله د اعلا په خاطر د اسلامي نظام د تقویه په خاطر کار ورڅخه اخیستی وای. سبحان الله. عمر رضی الله تعالی عنه ته د کار د خلکو قدر معلوم و. د خلافت دروند بار یې
په وږو وو غوښتل یې داسې امین او په کار پوه خلک یې په څنګ کې باید ډېر وای چې د دغه امانت په پورته کولو کې مرسته ورسره وکړي. قدرمنو فاضلانو، دغه د کار خلک په هره زمانه کې نظامونو ته مدارسو او جامعاتو وړاندې کړي دي. مثلا په نبوي دور کې رجال همدې مدرسې صوفۍ په نامه باندې هغه اصحاب صوفه چې ورته ویل چې غریب او بېکوره صحابه کرام به پکښې کې اوسېدل، همدغه مدرسې روزلي وو. د وحي کاتبان همدې مدرسې وړاندې کړي دي. قاطع او جدي اشخاص همدې صوفي روزلي دي. عبقري او زیرک سیاستمداران همدې مدرسې تقدیم کړي دي. تاریخ شاهد دی چې هر وخت د دین د دفاع دپاره د قرباني او غزا ډګر تود سوی دی. د مدرسې طالب د غزا میدان ته وړاندې سوی او په میړانه یې له اسلام څخه دفاع کړې ده. له بیرې معاوننې نیولې تر اسلامي امارت پورې په هر عصر کې د همدې مدرسو طالب علمانو او استادانو له حق څخه په کلکه دفاع کړې او خپل سرونه یې نظرانه کړي دي. د یمامې په جګړه کې چې کله سالم چې د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه مولا و بیرغ پورته کوي، چا اندېښنه ښکاره کړله چې له میدان څخه په شا نشي. سالم چې د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه مولا و، هغه چې له دې څخه خبر سو نو یې دا وویله وایي زه به څنګه له دې میدان څخه تېښته وکړم، زما په سینه کې قرآن پروت دی. بئس حامل القرآن انا اذن، که زه وایي وتښتم نو زه به ډېر بد حامل القرآن یم او دا خو کېدلی نشي. زه د نبوي صوفي طالب او په هغې کې روزل سوی یم. اسلامي نړۍ کې 3 عریقې او لرغونې مدرسې دي چې القروین، جامع الزیتون او الازهر. هر یوې په خپل وخت کې اسلامي نظامونو ته وزیران وړاندې کړي دي، پوهان یې وړاندې کړي دي، جامعه شناسان یې وړاندې کړي دي، علما، مشایخ او ټولنې ته یې رهبران او قائدین وړاندې کړي دي. محمود غزنوي رحمت الله علیه په خپل وخت کې د خپل سلطنت په قلمرو کې ګڼ شمېر مدرسې آبادې کړي وې چې ستره او لویه مدرسه په غزني کې په خپل مسجد کې جوړه کړې وه او ډېره عظیمه مکتبه لرله او علما پکې په تدریس بوخت وو. د سلجوقیانو په دور کې نظام الملک توسی چې کومې مدرسې جوړې کړې وې نظامي مدرسې بلل کېدې چې د اسلامي نړۍ په لر او بر کې یې ستون وجود لاره او مختلف دینی او عصري علوم پکې تدریسېدل او زده کړې یې پکې کېدلې. همداسې د نور الدین زنګي او سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیهما او عثمانیانو او نور مسلمانو حاکمانو دورې که راواخلو، هر یو په خپل وخت کې مدرسو ته او زده کړو ته کامله پاملرنه په همدې خاطر کړې وه چې مدرسو او جامعاتو نظام ته د کار رجال وړاندې کول. که فکر وکړو په هر دور کې اسلامي حاکمانو مدرسو او جامعاتو ته کامله پاملرنه په همدې خاطر کړې چې د نظام د بېلابېلو برخو لپاره رجال همدې مدرسو او جامعاتو اسلامي نظامونو ته وړاندې کړي دي. په پای کې خپلو ګرانو فاضلانو ته یوه ځانګړې لارښوونه کوم. د حضرت علي رضی الله تعالی عنه مقوله ده، وایي قیمة کل امرئ ما یحسنه، د هر چا ارزښت او قیمت هغه کار دی چې هغه په ښه توګه کولی شي. قدرمنو فاضلانو، تاسې چې د تخصص او تبحر په درشل کې قدم ایښئ، کوشش وکړئ چې په علومو کې ښه تخصص، تبحر، نبوغ او کمال ترلاسه کړئ. په فقه او قضا کې ښه مهارت ترلاسه کړئ. په نبوي احادیثو کې ښه تخصص وکړي، په ژبو ښه عبور ترلاسه کړي، ښه شرعي سیاست زده کړي، اداره زده کړي، ځانونه اسلامي امت په ځانګړې توګه اسلامي امارت ته انفع او وفادار ثابت کړي، تر څو په ښه توګه خدمت وکړي او په دنیا او آخرت کې سرخرو یې شي. په پای کې یو ځل بیا تاسې
او ستاسو درنو کورنیو ستاسو استادانو او د دې جامعې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په نامه ده او د تخصصات او جامعاتو لوی ریاست ټول پرسونل ته ډېره مبارکي وایم. خدای تعالی دې مزید د خپل دین د اعلا او د اسلامي امارت د خدمت توفیق در په برخه کړي. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اوس په مبارک کې وی قلم په څنګه توروي نور په تور مخې جمهوریت باندې مور پوروي دلته براشد وی نظام د شریعت وطن دا جنت وطن